سوای دلدارا سوات ته نه ځو سوای دلدارا سوات ته نه ځو د زړه قراره سوات ته نه ځو ملک کې خو دې ډېرې لبې وکړلې امنا بهاره سوات ته نه ځو مننه او دلته خو دې ډېر ګلونه وکرل نورو له مالیاره سوات ته نه ځو او وړی ترې ګولو دی چېرته بل خواته وړی ترې ګولو دی چېرته بل خواته پیغلو له سینګاره سوات ته نه ځو او مړې ته له هغه شانتې ناستی مړې شه تیاره سوات ته نه ځو او نن مې پیر بابا ته یار بولی و وی په ټوله لاره سوات ته نه ځو او ځو د سلیمان نه به غزل واورو یو غزل د پاره سوات ته نه ځو یو کلام به در سره بل هم شریک کړم چې ما ته مه وایه چې یار شته و که نه ما ته مه وایه چې یار شته و که نه یارانه کې قرار شته و که نه اختر راغی د مالدارو هر څه ډېر دي د غریب بچي پیزار شته و که نه مننه اختر راغی د مالدارو هر څه ډېر دي د غریب بچي پیزار شته و که نه چې انصاف او تول سره دوکانداري کړي چېرته داسې دوکاندار شته و که نه پښتونخوا نه چې بل خوا کډه وړې اوس راغلی دی بهار شته و که نه مننه پښتونخوا نه چې بل خوا کډه وړې اوس راغلی دی بهار شته و که نه ما او تا چې به اکثر ناسو ترې لاندې چې به اکثر ناسو ترې لاندې هغه ونه د چنار شته او که نه مننه او شعر دی عادل بھائی چې یا ساقي بیا بې خمار او د کېږم میخانه کې د خمار شته او که نه او یو روماني غزل به در سره شریک کړم چې ستا به مینه بیا په کار شي زه به نه یم ستا به مینه بیا په کار شي زه به نه یم دا جهان به سرنګار شي زه به نه یم ته به مینه غواړې مینه به بیا نه وي د نفرت په جوړ بازار شي زه به نه یم ته به یاره ګورې خو یاره به پیدا نه کې هر یو یاره به د خامار شي زه به نه یم دومره خلکو نه به یاره نفرت درشي دومره خلکو نه به یاره نفرت درشي چې خپل مرګ ته به تیار شي زه به نه یم ته په ما پسې به ډېره ډېره جاړې په ما خاورې به امبار شي زه به نه یم او په ژوندون چې سلیمان دې خوشحال نه کو که بیا وروسته وفادار شي زه به نه یم ډېره لا سلیمان یو تپوس درنه کومه چې ستاسو خو د سترګو نظر چې کوم دی هغه هم کار نه کوي بیا داسې خیالات چې تاسو ترازیو په شعر کې رابندوئ نو دا څنګه کیږي دا خو بس زما د خپل قام سره زما د خپل وطن سره مینه ده او هغه مینه چې کومه د زړه مینه وي نو هغه په دې زړه کې پرته وي او هغه تصویر په دې زړه کې بیا پروت وي که نه نو هغه بیا سړی شعر ته هم راوړی شي او بیا بس سړي په ذهن کې یو خیال پروت وي لکه که څوک مینه کوي مینې په زړه کې وي نو شعر له هغه راوړي د چا د وطن سره مینه وي نو شعر له هغه راوړي که د چا څوک مسافر وي نو شعر له هغه لفظونه راوړي که نه او نو چې څه داسې کمه خبره وه چې ته شعر ته وپارولې او ته شعر لیکې د ټولو نه غټه خبره خو د 2008 چې کوم حالات موږ باندې تیر شول ځکه سحر ما نه هغه وخت نه هېرېږي چې موږ تر بریکوټ لنډاکي پورې پیاده مزل کړی و بیا 3-4 میاشتې موږ بهر هم وویستې نو هغه ژوند چې زموږ د کور نه بهر و نو هم هغې ما سره دا احساس پیدا کو چې بل سلیمان صاحب ستاسو په شعر کې چې دی د وزن بحر یا د قافیې ردیب چې کم پابندي ده هغه تقریبا ډیره ده او تاسو څنګه چې د کیمرې نه شاته ما ته ووایي چې یاره اوس شهاب صاحب زما استاد شو اوسه پورې لکه زما استاد نه و په دې قافیه ردیب بحر وزن باندې څنګه پوه شوئ اصل کې زما د منصور صاحب شاعري ډېره زیاته خوښه د منصور صاحب زما ډېر زیات خوښ دی ډېر نږدې دی ما ته نو ما به همیشه د منصور صاحب شاعري اورېدله بیا به ما به د خپلو ګوتو باندې او بیا ما د شاعرانو ملګري ووایي چې بلکل دا زموږ د شاعرۍ اهم دغه دی چې لکه ما به دا شمارول چې دا 2 مصري یو شان دي که نه دي چې کومه به د دې نه زیاته وه نو هغه شعر به مې کټ کوه هسې یو خپل ذهن مې و خو چونکې دغه خبره په شاعرۍ کې هم شته نو بس دغې زه بیا دونه تر دې دمه پورې به مو څونه غزلې لیکلي
یاره لیکلي خو به ډېر زیات خو شته راسره نه، ځکه چې بس دغه خپل شوق به مې پوره کو، موبایل کې به مې ځان سره ریکارډ کړی، لیک خو تاسو ته پته ده، او نو بیا به مې ډیلیټ کړی، بیا به مې ریکارډ کړی، خو شته راسره نه. خو بس چې کله نه انیس بای شهاب دوی راغلي دي نو بس شوق مې ورسره پیدا دی، او انشاءالله اوس به راسره هم تقریبا 40 نه 45 غزلې به راسره خپلې وي، او خو هغه هم د دې وخت د دې 4-5 شپږو هفتو څه غزلې دي او سره د زړې یاد وي، نو هغه مې ورسره ریکارډ کړي دي. د ژوند داسې ارمان چې یاره اوسه پورې نه دی پوره شوی او تاسو یې غواړئ چې یاره دا ارمان دې پوره شي؟ یاره نو زما ارمان خو څه ناشنا، زما په ژوند کې دوه داسې وو چې یو ارمان خو زما دا و چې کوم ما دلته سبق ویلی و که نه تر 5مه پورې په بلایند سکول کې، ما وی چې زه د دوی ټیچر وی که نه، خو بیا څه د غربت د وجې نه زه مخکې لا نړم، ځکه نور سکول چې دی په اسلام آباد کې دی، تاسو ته پته ده، نو هغې ته بیا تلل راتلل، زما والد صاحب کلاس 4 دی په اسپتال کې، نو د کلاس 4 دومره دغه نه وي چې یاره هغه. دویم ارمان زما د ریډیو سره تر 14-15 کاله نو زه ریډیو اورم ډېر د وړوکوالي نه، نو اظهار جې دا زما یو ډېر غټ دغه دی، او انشاءالله کوشش به کوو چې بس همدغه مقصد ته ورسو. الله دې وکړي چې ستاسو دغه مقصد پوره شي. په آخره کې را سره څه شعرونه نور را شریک کړئ؟ په آخره کې به در سره شعرونه شریک کړم چې یار زما نه مرور دی چې بس، یار زما نه مرور دی چې پس دی دا دومره ستمګر دی چې پس، او عاشق یار ایسو نه کړه لږه غاړه یې ورکړه، په عاشق باندې اختر دی چې پس. مننه. یار ایسو نه کړه لږه غاړه یې ورکړه، په عاشق باندې اختر دی چې پس. لویه خدایه دا خو یو شان انسانان دي، د غریب بچی نهر دی چې پس. مننه. او خکه یار نشته نو نور خلق خو ټول شته، چې دا پیکنن مازیګر دی چې پس. خکه یار نشته نو نور خلق خو ټول شته، دا پیکنن مازیګر دی چې پس. سلیمان بیا د ګودر په لور روان دی، را یاد شوی ګودر دی چې پس.